دا په ختیځ زون کې د کالینو اوبدونکو کارخونو مسؤلین دي چې دلته یې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د کالینو په سکتور کې شته ستونزې شریکې کړې. د ختیځ زون غالیو تولیدونکي او صادروونکي اتحادیې امیر حکمت الله احساس او د دې اتحادیې غړی عبدالقهار د صنعت او سوداګرۍ ریاست له مسؤلینو غوښتل چې په ختیځ کې باید د غالۍ جوړونکو ته ځمکه وویشل شي او دغه راز له هېواده بهر دې ورته د بازار موندنې لپاره زمینه برابره کړي. اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې دغه مؤسسات دې ته ژمن کړي. دا چې کالینه چې ده په نړۍ کې شهرت لري، یوه کالینه چې 15 یا 20 متره چې ده اوږدوالی لري هغه تقریبا 12,000 ډالر ده په نړۍ. یعنې موږ زیات عاید چې د نړۍ نه د کالینو په برخه کې چې ده راوړو، صادراتو په برخه کې البته دغه برخې ته چې دی کار وکړي، دغه سکتور ته دی کار وکړي، بنیادی کار دی ورته وکړي، هغه څه چې ضرورت دی. امروز ما اینجا جمع شدیم در زون مشرقی به خاطر مشکلاتی که در صنعت قالین داشتیم و کلانهای خود ارائه کردیم. یکی از اون مشکلات ما ای بود که جایدادهایی که اتحادیه دارد تا بالی به دست دستاندرکاران و صنعتکاران برشان داده نشده. از این مسائل بود. یک مسائل دیگه که ما فعلا بالاش کار کردیم و از تفاهم نامه است که خود امی صنعتکارا خودشان در زون مشرقی یک تفاهم کردن که به خاطر حل زل مشکلات ها یگان کمیته ها را ساختن. اول خدا به دوم به کمک آمریت زون اتحادیه قالین افغانستان این همه چیز سربراه شده. امروزی برنامه را که شما شاهد هستین گرفته شده. قالین اوبدونکي او غالۍ تولیدونکي شرکتونو مسؤلین وایي غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې زرګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ رئیس عبدالبصیر پاچا د غالۍ اوبدونکو ستونزو له اورېدو وروسته دوی ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به پرې ځمکه وویشل شي. د دوی دپاره یو مشخص صنعتي پارک جوړ شوی دی. مخکې تاسو ته بهتره معلومه وه چې د دې د ښه ترتیب دپاره د امیرالمؤمنین حفظه الله توزیع او انتقال بند کړی، اوس د هغې اجازه کړې. انشاءالله زموږ د وزارت مقام په دې کې دی چې دې دپاره یو ښه توزیع وکړي او دا صنعتکاران په خپل خپو ودرېږي. حل د مشکل دپاره انشاءالله کار روان دی. په نږدې کې به دا کار په ښه انجام سره ته انشاءالله چې ورسېږي. دغه راز د ننګرهار ولایت په استازیتوب مولوي احمد حمزه ختیځ زون کې کالین اوبدونکو او غالۍ تولیدونکو اتحادیې مسؤلینو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او ویې ویل د دوی ستونزې به د حل په موخه له خپلو مسؤلینو سره شریکې کړي.